عبدالرشید دوستم یو ناڅاپه د جنگ میدان ته راغی. عبدالرشید دوستم د رباني او نورو مشرانو سره یې لیدنه ترسره کړې ده. دوستم ویلي ده د شتیللي تاریخ به بیا تکرار کړو. دوستم اوس فعلا په ترکیه کې اوسیږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له ترکیې څخه راپورونه وایي چې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم خپل یو شمېر پوځي قومندانان راټول کړي او د طالبانو د واکمنۍ خلاف یې د جګړې ژمنه ورڅخه اخیستې ده. د راپورونو په اساس په دې راټولېدونکو ادعا کړې چې په دغه جګړه کې به د شتیللي تاریخ بیا تکرار کړي. معلومه نه ده چې دوستم په دغه ادعا شوي وسلوال فعالیتونه د خپل ګوند که کوم بل ادرس تر چتر لاندې پیل کړي. نوموړي روانه اونۍ د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي ځل د حزب وحدت ګوند له مشر محمد محقق سره د خپلې لیدنې عکسونه خپاره کړي ول. ویل کېږي چې دوستم محقق یونس قانوني، عطا محمد نور، عبدالهادي ارغندیوال او یو شمېر نور سیاستوال د عبدالرؤف سیاف په مشرۍ د ملي مقاومت د عالي شورا په چوکاټ کې د طالبانو پر وړاندې مقابلې ته منسجم شوي. یادې شورا ویلي چې لومړی د خبرو له لارې طالبان د ګډ او منتخب حکومت د جوړولو ته هڅوي، خو که طالبان دې کار ته غاړه کېږدي نو دوی به جګړې ته دوام ورکړي. طالبانو بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه نوره ختمه شوې، دوی پر ټول هیواد واکمن شوي، د قدرت جزیرې له منځه یوړي او مخکیني چارواکي د وزارت غوښتلو له تمې پرته بیرته هیواد ته راستنېدل شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.